ننګرهار ته د ولسمشر غني سفر څه یې وویل او څه یې وکړل مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د سه شنبې په ورځ ولسمشر غني ننګرهار ته تللی و. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل سفر په لړ کې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې د یاد ولایت مشرانو، منتفذینو، علماو، ښځو، ځوانانو او بېلابېلو اقشارو استازو سره په جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا وکړه. په پیل کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخېل جمهور رئیس غني او ورسره لوړپوړي دولتي پلاوي ته د ښه راغلاست پر مهال وویل ستاسې د هغې لارښوونې په اساس چې د سپین غر غره لمنې باید له داعش پدیدې څخه پاکې شي، نو د امنیت او دفاعي ځواکونو او د ولسونو د ګډې همکارۍ او مبارزې په پایله کې داعش په ننګرهار کې ختم شوی دی. جمهور رئیس غني د افغانستان د بقا او داعشیانو د ځپلو په برخه کې د ننګرهار د ولسونو د هلو ځلو او سرخندنو قدرداني وکړه او ویې ویل د ولسونو او امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډه همغږي او همکاري دغسې مؤثرې پایلې لري. جمهور رئیس څرګنده کړه د داعشیانو تسلیم شویو ښځو ماشومانو سره دې د پښتني، افغاني او اسلامي دود مطابق چلند وشي. هغه وویل دوی پاکستان ته نه سپاري بلکې د قبایلو مخورو ته یې سپاري. په دغه ډله کې 243 جنګیالي له 625 ښځو ماشومانو سره تسلیم شوي دي. په تسلیم شوو کسانو کې د پاکستان، ایران، تاجکستان، آذربایجان، قزاقستان، مالدیپ او ازبکستان اوسیدونکي شامل دي. جمهور رئیس غني وویل پر امنیتي او دفاعي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ویاړي چې داعشیان په ننګرهار کې سخت وځپل. غني وویل ملي دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې ولسي پاڅون کوونکي په سیمه ییزه اردو کې تنظیم کړي او هر ډول امکانات ورته برابر کړي. جمهور رئیس د ننګرهار له مشرانو څخه وغوښتل چې په اجماع د راتلونکي کال لپاره 4 لویې او اساسي پروژې وغواړي او حکومت به یې ژر تر ژره تطبیق کړي. د ولسمشر د سفر نور معلومات په بله ویډیو کې خپریږي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.